نن زه تاسو سره د الله اکبر یو طاقتوره وظیفه شیر کومه. څنګه چې تاسو وایئ الله اکبر، په دې الله اکبر کې ډېر لوی طاقت پروت دی، ډېر هیبت پکې پروت دی. دا د الله پاک یو ډېر غټ صفت دی، یو ډېر خاص صفت دی چې الله اکبر. الله پاک لوی دی، بېشکه الله لوی دی، د الله ذات لوی دی، د الله شان لوی دی. الله پاک د دې ټولو جهانونو نه لوی دی، د دې مالک الله دی، د دې خالق الله دی. دا ځمکه، دا اسمانونه، دا جهانونه، دا نظام، هر څه الله چلی. ستا د دې ټولو مشکلاتو، پریشانو، غمونو دپاره، او ستا د دې وړو وړو ارمانونو، او ستا د دې غټو غټو حاجتونو، او د دې سختو حاجتونو دپاره صرف یو د الله ذات کافي دی. زما وروڼو او خویندو، الله اکبر، الله څومره لوی دی، د دې اندازه زما او ستا ذهن دا نشي لګولی. زما وروڼو او خویندو، که تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ، که تاسو په ژوند کې خوشحالۍ راوستل غواړئ، که ستاسو دا مشکلات او پریشانۍ دې تاسو تنګ کړي او دا ختمول غواړئ، نو د هغې ټولو صرف یو حل دی، صرف یو حل دی، بل حل نشته. او هغه دی د الله سره روغه کول، د الله سره خپل تعلق جوړول او خپل تعلق مضبوطول. صرف الله چې کوم دی، هغه واحد داسې یو ذات دی چې هغه تا د دې مشکلاتو پریشانونو ویستی شي. د الله نه علاوه څوک هم ستا دپاره هېڅ سم نشي کولی. د رحمان بابا شعر دی، وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، چې لښکر در سره وي یک تنهای. نو زما وروڼو خویندو، چې الله در سره نه وي، نو که دا ټوله دنیا در سره وي، نو یک تنهای یوازې. نو راځو د خپلو وظیفو طرف ته. زه تاسو ته نن د الله اکبر یو ناشنا وظیفه شیر کوم. یقین په الله کې انشاءالله که تاسو صرف دا یو وظیفه خپله کړه، دا تاسو د خپل ژوند حصه جوړه کړه، نو انشاءالله دې سره به ستاسو ژوند کې ډېره خوشحالۍ راشي، او ستاسو د ژوند نه به دا مشکلات پریشانۍ ختم شي. خو دې سره یو څو خبرې دي، په هغې به هم انشاءالله عمل کوئ، بیا به تاسو ته فایده 100% ملاویږي. نو زما وروڼو او خویندو، د الله اکبر ډېر فضیلتونه دي، ډېر غټ اثر دی او ډېر طاقت لري. نو که داسې څوک وي چې هغه هر وخت پریشانه وي، څه نه څه مشکلات یې وي، یا په پریشانو کې ګیر وي د ډېر وخت نه، یا یو داسې حاجتونه، داسې ارمانونه چې هغه نه پوره کېږي، یا غریبۍ چې کوم دی تنګ کړی دی، رزق یې تنګ دی، مالي پریشاني یې ده، حالات یې ګډوډ دي، قرضونه دي پې، یا د چا داسې څوک دي چې هغوی رشته نه کېږي، رشتې ته پریشانه دي، عمر یې تیر شو، رشته نه میلاویږي، یا رشته شوې ده، د واده څه اسباب نشته، یا د چا نوکري نشته، بېروزګاره دی، روزګار نشته، یا داسې بله څه مسله ده، قرضونه دي، خپل ذاتي کور نشته، د کرۍ په کورونو کې در په در ګرځي، د هغې نه علاوه په چا قرضونه دي، یا د چا اولاد نشته، یا څه بیمارۍ دي، یعنی هر رنګه مسله چې تاسو ته پېښه ده، یا داسې مشکلات، پریشانۍ، غمونه، مصیبتونه چې د ډېر وخت نه تاسو په هغې کې ګیر یې، په کور کې جنګ جګړې دي، بې اتفاقۍ دي، د ښځې خاوند نه لګي، یا داسې نور چې کوم دي مسایل دي، نو انشاءالله د دې ټولو د حل کېدو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. انشاءالله ستاسو حالات په الله بدل کی، ستاسو تقدیر به ورسره الله بدل کی. نو تاسو ته زه د الله اکبر وظیفه ښیمه. د دې مختلفې وظیفې دي او د هغې مختلفې طریقې دي. نو زه تاسو ته هغه طریقې هم، هغه وظیفې هم د الله اکبر چې کومه طریقه تاسو ته اسان یو، کومه تاسو شروع کولی شئ د ځان دپاره، هغه ځان له شروع کې. د ټولو نه اول د الله اکبر یو ختم راځي چې ډېر مشهور ختم دی او ډېر خلک یې کوي. د 140 ورځو ختم دی، هغه روزانه الله اکبر ویل کېږي، او په لومبۍ ورځ باندې الله اکبر 1000 ځله ویل کېږي، بیا په دویمه ورځ 2000، په درېیمه ورځ 3000، یعنی هره ورځ هغې سره 1000 ځله هغه زیاتیږي. نو 140 ورځو پورې هغه ختم ویل کېږي. نو هغه ختم لږ ګران دی په یوازې باندې. که داسې څوک وي چې دا ختم شروع کول غواړي او په یوازې نشي ویلی، ځکه چې یو انسان په ټوله ورځ کې د خپلو کارونو سره سره زیات نه زیات 4-5 ځله دا چې کوم دی الله اکبر ویلی شي په اسانۍ سره، د هغې نه زیات ویل بیا مشکل وي. نو که دا په یوازې څوک نشي کولی، نو تاسو ځان سره ستاسو مور وي، پلار وي، رونه خویندې وي،
یا ستاسو ښځه خاوند وي بچي وي هر څوک چې وي هغه تاسو ځان سره په دې ختم کې شریک کولی شئ. او یا ستاسو د رشتہ دارو نه علاوه ستاسو څوک یار دوست وي څوک ملګری وغیره وي هغه هم تاسو سره دا ختم په شریکه باندې کولی شي. روزانه به چې کوم دی هغه تاسو سره هغه عمر تعداد وي هغه به تاسو پوره کوئ په شریکه باندې. صحیح شو. دا ختم ډیر عظیم ختم دی. روزانه به چې څومره د هغې تعداد وي هغه به وایې او بیا به دعا کوئ. نو د هر قسمه ناممکن او سخت حاجتونو لپاره خلق دا ختم هم کوي او الحمدلله کامیابی ورته ضرور ملاویږي چې ستاسو حاجت جایز وي. دا غي نه علاوه که دا ختم چاته مشکل وي نو بیا زه استاد الله اکبر یو ناشنا وظیفه هم یو ډیر عظیم وظیفه درته هم ان شاء الله. دا وظیفه تاسو په یوازې باندې شروع کې او په یوازې هم کولی شئ. ان شاء الله د دې به تاسو ضرور فایده ملاویږي. ډیر اثر به ان شاء الله تاسو د دې وظیفه وګورئ. بیا تاسو د الله اکبر دا وظیفه په دې طریقې سره کولی شئ چې څو وخت تاسو فارغ یې نو دا وظیفه کولی شئ. د دې لپاره وخت خاص نه دی او ورځ هم د دې لپاره خاص نه ده. نن یې هم شروع کولی شئ سبا بل ورځ هر کله چې وي نو دا وظیفه تاسو کولی شئ. صرف په مکروه وخت کې به نه کوئ یعنی داسې وخت کې به نه کوئ کوم وخت چې مکروه وي کوم وخت چې نفل نه کیږي. باقي چې څه وخت تاسو کول غواړئ نو کولی شئ. د دې وظیفې طریقه بیا داسې ده چې تاسو به اول خشته او د چاردامو کې بیا به په مصلی باندې کښېنئ. د ټولو نه اول به 3 ځله درود پاک ووایئ. 3 ځله صحیح شو. درود پاک ووایئ. د هغې نه پس به بیا ته 10 ځله ووایئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر 10 ځله. ډېر زر به نه وایئ ځان به ترې نه خلاصوئ د زړه نه به وایئ. 10 ځله چې د کله الله اکبر ووایئ د هغې نه پس په دې سکرین تاسو ته دا دعا ښکاري اللهم انی اتخذک لنفسی وکیلا. دا به 111 ځله 111 ځله ووایئ. بیا به په مصلی باندې ودرېږئ او 2 رکعاته نفل به د صلات حاجت دا وکړي. ټیک شو. د هغې نه پس په بیا چې کوم دی تاسو په مصلی باندې کښېنئ بیا به تاسو 3 ځله درود پاک ووایئ. 10 ځله به الله اکبر ووایئ. 111 ځله به دغه کلمات ووایئ. د هغې نه پس په بیا چې کوم دی ودرېږئ او 2 رکعاته نفل به د صلات حاجت وکړئ. دا 2 ځله شو. په 3م ځل به بیا تاسو کښېنئ همغه طریقې سره به اول 3 ځله درود پاک ووایئ. بیا به پسې 10 ځله الله اکبر ووایئ. بیا به 111 ځله دا دعا وغواړئ او بیا به 2 رکعاته نفل وکړئ. یعنی 3 ځله به تاسو دا عمل کوي. اوس که څوک داسې وي چې هغه ته په یو وخت باندې دا 3 ځله دا عمل کول ګران وي نو هغه په ټوله ورځ کې هم 3 ځله کولی شي. یعنی یو ځل د سهار وکړي یو ځل د غرمه وکړي یو ځل د ماسخوتن وکړي. ان شاء الله دا وظیفه ته شروع کا. یقین په الله وکړه چې ستا هر رنګ صح نه صح حاجت وي مشکل پریشانی وي ان شاء الله د عیب او غیب نه به در الله پاک پورا کوي. او چې کله ستاسو حاجت پورا شو نو بیا بالکل وظیفه پرېږدم روزانه 300 یا 340 ځله الله اکبر خامخا وایه. ان شاء الله دې سره به ستاسو په ژوند کې ډېر فرق راشي ډېره تبدیلي او خوشحالي به ان شاء الله راشي. او دې سره سره کوشش کوئ چې 15 وخت مونځ کوئ. د هر قسم نافرمانی نه او د ګناه د کارونو نه ځان ساتئ. ان شاء الله بیا به ستاسو وظیفه ډېر اثر کوي او ډېره فایده به درکوي.